سلامونه وخت مو په خیر ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ باستی. څنګه کولی شو چې ویډیو خپلې ژبې ته وژباړو، د هرې ژبې څخه خپلې ژبې ته ویډیو وژباړو په اسانه طریقې سره. طریقه درته وښیم، تر پایه راسره پاتې شئ. که تاسو غواړئ چې یوه ژبه زده کړئ د یوټیوب څخه او تاسو ته پښتو ژبه باندې وژباړل شي، دغه طریقه درته وښایم، تر پایه راسره پاتې شئ تر څو طریقه په ښه شان سره زده کړئ. نو ملګرو زه راځم یوټیوب ته او تاسو ته وښایم چې یوټیوب کې څنګه خپل یو ویډیو خپلې ژبې ته وژباړو. دا طریقه درته وښایم ملګرو. که زما یوټیوب چینل کې نوي یاست زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. راځو ملګرو دلته یوټیوب سرچ کې زه ورکوم انګلیسي ویډیو. زه یو انګلیسي ویډیو راوړم. ګورئ دوستانو ما یو انګلیسي ویډیو راواړوله. دغه د لاندې تاسو دا اپلای کوم، دغه یو ویډیو تاسو ته اپلای کوم. زه یې غږ نه وباسم ځکه چې زما ویډیو باندې کپي رایټ یوټیوب ورکوي. ګورئ ملګرو دغه ویډیو ده، دلته انګلیسي خبرې کوه. کله چې انګلیسي خبرې وکړي لاندې انګلیسي مې بیرته لیکل کېږي، دغسې به تاسو ته پښتو باندې لیکل کېږي. دغه سیټینګ تاسو ته وښایم، تر پایه راسره پاتې شئ. ملګرو دغه په یوټیوب کې نه ترسره کېږي دغه سیټینګ. تاسو ته یو اپلیکیشن معرفي کوم چې دغه سیټینګ تاسو پکې ترسره کړئ. ګورئ یوټیوب کې زه دا ترسره کوم خو دا نه ترسره کېږي. یوټیوب کې یوازې یو څو محدودې ژبې دي، پښتو پکې نشته دی. نو تاسو ته زه داسې طریقه وښایم چې تاسو ته پښتو هم وژباړل شي. ملګرو دغلته سی آپشن باندې کلیک اخلم، دلته چې تاسو ته بیرته انګلیسي په انګلیسي پاس لیکل کېږي. ګورئ دلته په سیټینګ هم کلیک اخلم. په دې سیټینګ کې هم څه نشته دی، یوازې څو محدودې ژبې دلته شته دی. په دې کیپشن بټن باندې تاسو ته ګوره زه کلیک اخلم ملګرو. د سی چې دلته په اټو ټرانسلیټ باندې کلیک، دلته یو څو دغه محدودې ژبې دي ملګرو، دلته نورې ژبې نشته. یو اپلیکیشن تاسو ته وښایم چې هغې اپلیکیشن کې تاسو ته ټولې ژبې موجودې وي، پښتو هم پکې شته دی. تر پایه راسره پاتې شئ ملګرو. تاسو به راشئ او پلی سټور ته. دې پلی سټور کې به سرچ کې دغه نوم ولیکئ تاسو ملګرو، لنګو ټیوب په نامه دی. لنګو ټیوب په نامه اپلیکیشن دی. تاسو دلته زه سرچ کې درته لیکم. نو که غواړئ زما وټساپ شمېرې ته میسج وکړئ، تاسو ته به زه وټساپ کې هم ولیکم. دغه دی ملګرو، دا په پلی سټور کې شته. دغه دویم اپشن دویم اپلیکیشن دی. تاسو به دغه ملګرو را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې را ډاونلوډ کړو په ایزي توګه به تاسو ورته داخل شئ. کله چې داخل شو دې کې یو څو سیټینګونه دي، په اوکې باندې به کلیک واخلئ. دلته به بیا په تاسو ته ژبې راوړي. هغه ژبه چې د ویډیو د بره ده او هغه ژبه چې تاسو یې ژباړئ هغه لاندې ده. زه ګوره د لاندې ژبه باندې کلیک کړم، دلته زه پښتو انتخابوم. ګوره پښتو مې چې ملګرو ګوره پښتو پکې شته، پښتو به انتخاب کړئ. کله مو چې پښتو انتخاب کړه بره انګلیسي انتخاب شو. که تاسو غواړئ چې بلې ژبې ویډیو وګورئ بله ژبه بره انتخاب کړئ. خو ما انګلیسي انتخاب کړې. بیرته په نیکسټ باندې تاسو کلیک ملګرو اخلئ. دلته ما انګلیسي انتخاب کړه ځکه چې زه انګلیسي ویډیوګانې ژباړم پښتو ته. نیکسټ باندې به کلیک واخلئ. نیکسټ چې کلیک واخلئ بیا بلته په اوکې اپشن کلیک واخلئ، ته به ګوتې نه وهئ. کله چې دلته راغلئ دلته به اوکې ووایئ. دلته ملګرو تاسو ته دغسې ویډیوګانې راوړي. دا ویډیوګانې تاسو هم ژباړلی شئ او تاسو یې د خپلې ګالرۍ څخه ویډیو هم ژباړلی شئ په انټرنیټ باندې. دغه ځای څخه تاسو ملګرو ژباړلی شئ په انټرنیټ باندې. او تاسو به لاړ شئ بر یوټیوب اپشن باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې یوټیوب اپشن کلیک واخیسته ملګرو تاسو دلته یوټیوب راوړي. یوټیوب چې درته راووخته ملګرو تاسو په یوټیوب کې سرچ ورکړئ چې هرې ژبې ویډیو ګورئ. زه دلته انګلیسي سرچ ورکوم. دغه دی ما انګلیسي سرچ کړه. زه همغه ویډیو چې ما تاسو ته وښوده خو د بیا راوړم دې ځای کې دغه د زه یې راوړم ملګرو. بیا هم زه ویډیو ته اواز نه ورکوم. نو ملګرو دلته به بیا بل سیټینګ ترسره کړو. په سیټینګ به کلیک واخلئ. دلته به راشئ په اټو ټرانسلیټ باندې به کلیک واخلئ په همغه شکل چې د وخته ما ترسره کړه ساده یوټیوب کې. ته به تاسو پښتو پکې انتخاب کړئ. زه راځم دلته پښتو انتخابوم. دغه دی ملګرو پښتو راووخته. پښتو مې انتخاب کړه. ګورئ بس ملګرو دغه دی ما ته پښتو باندې ژباړه کړه. ژباړه ترسره شوه. هرې ژبې ژباړه تاسو داسې ترسره کولی شئ ملګرو. که زما یوټیوب چینل کې نوي یاست زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.